أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ددی مذکورہ آیتونو نمخی بعض احکامو چی آغا دا کور دا جن سرا تعلق لرونکیو هغه بیان شویو، لکه د یتیمانو بارکی ویلیو چی هغوی ته خپل مالونه ورکوي. زنانو بارکی وفرمایل چی هغوی ته مهرونه ورکوي. دارنګې زنانو په باره کې وفرمایل چې وعاشروهن بالمعروف، دې سره ښه ژوند تېروئ او ښه سلوک کوئ. دارنګې د زنانو متعلق وفرمایل چې دې ته په میراث کې الله برخه مقرر کړې ده، نو دې ته د دې برخه ورکوي. او نور احکام د زنانو سره متعلق بیان شو چې بعضې زنانه ستاسو دپاره حرامې دي، هغې سره نکاح مه کوئ، او بعضې حلالې دي، د هغې ذکر وکړو چې هغې سره نکاح کوئ. نو اوس په دې مذکوره آیتونو کې د معیشت سره متعلق حکم ذکر کړي، سماجی احکام او معاشرتی احکام ذکر شو. نو اوس د معیشت سره متعلق بعض احکام ذکر کړي. نو فرمائی یا ایها الذین آمنو، اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مخوره تاسو مالونه خپل، یعنی مالونه د یو بل، بینکم په خپل منځ کې، بالباطل بغیر شرعی طریقے سره. که
زمنگنا طریقہ جاغ غیر شرعی طریقہ دا مدہاغی پذریعہ باتی دیو بل مالنا مخوری لکا غلا غیر شرعی طریقہ دا نپغلا باتی دیو بل مالنا مخوری دارنگی ڈاکا غیر شرعی طریقہ دا نو پڑاکا باندی دیو بل مالنا مخوری دارنگی جواری غیر شرعی طریقہ دا نو پا جوارے باندی او پا نمبر باندی او پا بانڈونو باندی دیو بل مالنا مخوری باطل نہ مراد ہر آغا طریقہ دا چی آغا شریعت نی جائز کری لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی بما لم تبیحه الشریعت چی شریعت کا طریقہ اگر نی جائز کری باغی سرا دیو بل مالنا مخوری نو دا یو ضابطہ بیان کلا چکم طریقہ دا گٹھ دا پارا شریعت نہیں جائز کری نو باغ طریقہ باندے مال گٹل او دا مال خوڑل دا حرام دی اللہ ویدہ سے مکر دم تو باندے پیسے سو گٹی او خوری نو اللہ دا طریقہ حرام کردے نو ببے حیائے باندے او پڑم تو باندے او بہویانے باندے مال گٹل او مال خوڑل دا جائز نہیں دی دارنگی سودی کاروبار اللہ حرام کردے رشوت اللہ حرام کردے دی نو دا ټول غیر شرعی طریقی نو اللہ وہی پدی غیر شرعی طریقو سرا دیو بل مالنا مخوری الا ان تکون تجارتا مگر دا چی وی تجارت عن تراز منکم دا وجد رضا مندینا منکم ستاسو دا طرفنا نو بیا دا تجارت دا مال چکم اگٹ روشی نو آغا خورے دا استثناء ہو پا حرام و طریقوں سر دیو بالمال مخوری او مگر دا چی تجارت ہوشی او پر رضامندے ہوشی اغسطن کے او غرزون کی پر رضامندے سر تجارت ہوگی پر خواه باندے ہوگی نو بیا پانے کی گٹ ہوشی نا مال خوری دارنگے ملازمت دے او دارنگی دیاری دا زمینداری دا ہر آغا طریقہ چی آغا شریعت جائز کری ہوئی ناغا ٹھولے دلتا مراد خو یو طریقہ و شرعی طریقوں کے تجارت دے او زیاد خلق کئی دے وجنا بطور مثال ناغی ذکر ہو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ او مول نیتاسو نفسنا خپل یعنی دیوبل نفسنا مول دیوبل قتل مکوی اول دا حلال کمائے ترغیب ورکو چه پا حلال طریقہ بانے مال گٹے او خورے
په حرامه طریقه باندې مال مه ګټئ او مه خورئ. او څنګه چې الله ترغیب ورکړو نو دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ترغیب ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشهداء والصدیقین، چې هغه تاجر تجارت کوونکی چې هغه رښتینی تاجر وي، دروغ نه وي په تجارت کې، نو دا به په ورځ د قیامت کې د پیغمبرانو سره وي، د صدیقینو سره وي، او دا به د شهداو سره وي. ځایونه به بیل بیل وي او فرق مراتب به وي. پیغمبرانو مرتبه اوچت دی او د درجه بښکته وي. د پیغمبرانو مقام اوچت دی او د درجه به کمه وي، ښکته وي. لیکن په یو جنت کې به د پیغمبرانو سره وي، صدیقینو سره وي، شهداو سره وي، او پیغمبرانو سره به ملاقاتونه کوي، صدیقینو سره به ملاقاتونه کوي، او شهداو سره به ملاقاتونه کوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړ. د کاروبار ترغیب ورکړ چې کاروبار کوي، تجارت کوي، ګټه وړه کوي، خو دروغ او دوکه په کاروبار کې مه کوئ. اسې مه کښېنئ، څه کار کوئ، په حلاله طریقه باندې څه ځان له مال پیدا کوئ او په حلاله طریقې سره هغه خورئ. نو دې نه دا معلوم شو چې د کاروبار هم اسلام څه ورکوي؟ ترغیب ورکوي. او کاروبار ترقی اسلام غواړي چې مسلمانان کاروبار کې ترقی وکړي، معیشت کې ترقی وکړي. لیکن دې سره دا خبره وکړه چې ولا تقتلوا انفسکم یو بل وجنهم. ربط یې څه دی د دواړو خبرو؟ ربط یې دا دی چې یو بل وجنې او حلال مال ګټي. نو ربط یې دا دی چې ژوند بغیر د حلال مال نه نه تېري. نو ځکه د حلال مال ترغیب ورکړه. مخکې موږ ویلي وو چې تاسو قمقلانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. ځکه دا مالونه الله تعالی د ژوند یو ذریعه جوړه کړې ده. نو که تاسو قمقلانو ته ورکړئ او دا مال والوځئ، نو بیا به ژوند نه تېرېږي بغیر د مال نه. ژوند به تنګ لنډ شي او ژوند به د تکلیف ژوند وګرځي. نو دې له مال مه ورکوئ چې دا مال ضایع نه شي. نو د مال د ګټلو او د قتل نفس په منځ کې دا څه دی؟ دا ربط دی، دا لازم ملزوم دی. سړی چې مال نه ګټي او دې روټۍ نه خوري نو دې مړ کېږي. د دې وجې نه الله دواړه یو ځای ذکر کړل چې مال ګټئ، په حلاله باندې پیدا کوئ او خورئ، او یو بل وجنهم. نو د کاروبار ترغیب هم ورکړو، خو لیکن د قتل عام نه منع هم وکړه چې یو بل وجنهم د مال او جان دواړو تحفظ کوي، د دواړو حفاظت کوي. مال په حلاله ګټئ او په ناجایز طریقه باندې څوک مه وژنئ. دا وویل
हाँ कि यो सड़े कत्ल हुई او پاغه باندې قصاص واجب شي نو بیا د حکومت په ذریعہ باندې داغه نه قصاص اخلي خو په خپل خوغه باندې په خپل مرزه باندې په خپل لاس باندې بدل ماخلي یو بل موج دي دغه داغه بیا مزید دشمنه جوړيږي او خرابې جوړيږي نو قصاص دا د اسلامي حکومت کار دی سزا د بدکارۍ ورکول دا د اسلامي حکومت کار دی دغل د لاس پرې کول دا د اسلامي حکومت کار دی زناکار ته سزا ورکول دا د اسلامي حکومت کار دی دې وجنا زه بار بار دا خبره کوم چې موږ د محمد رسول الله په طریقه باندې پکار او حکومت هم د محمد رسول الله په طریقه پکار چې پاره کې سزاګانې اسلامي حکومت جاری کړي څنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جاری کړي او غیر اسلامي حکومت د مسلمانانو د لپاره جایز نه چې غیر اسلامي حکومت دی او مسلمانان دی غچي دا جایز نه حکومت د اسلامي قوانینو لپاره قائميږي چې اسلامي قوانین جاری شي د مسلمانانو حکومت نو تا سزا الله وی چې ورکه د حاکمانو په ذریعہ او تاسو په خپل باندې موړ ولا تقتلوا انفسكم رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تک شان ترغیب ورکړي چې تاسو د مسلمانانو د جانونو حفاظت کړئ او هغه د نقصان پر سوي هغه موړ نو دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي رسول الله فرمایي لا ترجعوا بعدي كفارا زمانه رسو چې دنیا نه لړشم نو تاسو کافران کېږئ ما کفر ته مو واپس کېږئ څنګه کفر ته مو واپس کېږئ یا ضربوا بعضكم رقاب بعض چې باز استاسو د باندې سرونه وغه او یو بل وجنه دا کافرانه عمل دی زمانه پس تاسو کفر نه اختیاروي کافرانه اعمال نور مکوي چې یو بل سرونه وغه او یو بل وجنه معلوم شو چې اسلام د مسلمانانو د جانونو د حفاظت ترغیب ورکړي یو مسلمان ته بل مسلمان ته نقصان نه رسي المسلم واخو المسلم مسلمان ته مسلمان ورور لا يظلمه ولا يسلمه یو مسلمان په بل مسلمان په خپل ظلم نه کوي او بچا ته به هم د ظلم د پاره نه سپاري پدې حدیث کومه سوچ کو او پدې حدیث باندې موږ عمل وکړو زمون په ژوند کې زمون پر معاشره کې په انقلاب الله راوړي چې هر مسلمان پر مسلمان ته ضرور په نظر وکړي او دې وسره ظلم نه کوي او دې وسره زیاتی نه کوي او دې وسره بے انصافي نه کوي او دې بچا ته د ظلم د پاره نه سپاري بیا په زمون دا معاشره دا وګورئ گزار شي ونن خدا رویه نشته هر یو مسلمان په بل مسلمان باندې ظلم کوي او زیاتی کوي او کوشش دا کوي چې بل مسلمان ته به نقصان ورسوي مالی یا جانی نو دا د اسلام د طریقې نه خلاف طریقه ده اسلام چاته دا نه و چې مسلمان ته تکلیف ورسه اسلام خدا و چې هغه سړی او مؤمن نه چې بل مسلمان ته تکلیف ورسه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زمانه په الله باندې قسمی مؤمن نه دی هغه کس
زمانه په الله باندې قسمی مومن نه دی هغه کس زمانه په الله باندې قسمی مومن نه دی هغه کس صحابه تاسو کو ومن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے الله رسول تاسو څوک یاد چې تمره وصای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الذي لا يامر جاره موائقه هغه کس یادو چې دا ګوانی دا شان پالن کړي اسلام د امن ترغیب ورکوي اسلام د شرونو او د تکلیفونو ترغیب نه ورکوي د هر چا قدر دی د اسلام په نظام کې د گاونډي په قدر دی د اسلامي نظام کې الله وزو گاونډي ته نقصان رسوي نو دا مؤمن نه دی او رسول الله هم د شامل نو ځکه فرمایل چې تاسو خپل ځانونه یعنی د یو بل نفسونه ووینئ حفاظت کوئ د یو بل تکلیف مه رسوئ ولا تقتلوا انفسكم مولى تاسو یو بل لرا امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی او بل معنا د دې کړي هغه دا کړي چې ولا تقتلوا انفسكم بارتكاب معاصيه ومحارم الله واكل اموالكم بينكم بالباطل موجنه خپل ځانونه په ګناهونو سره د ګناهونو په ذریعه ځان موجنه او موجنه خپل ځانونه د حرامو سيزونو سره چې الله حرام کړی دي په محرماتو د الله سره او موجنه خپل ځانونه په وړلو د مالونو د یو بل سره په خپل میانس کې مطلب دا دی چې ګناه کوي نو دا داسې دی لکه چې ځان وژني ځان تباه کوي لکه موز نه کول ګناه نو چې موز نه کوي نو دا ځان تباه کوي او دارنګه جواری کول ګناه ده نو چې جواری کې نو ځان تباه کوي غلا ګناه ده نو چې غلا کې نو ځان تباه کوي نو ځان په تباه کوو ګناهونو سره او دارنګه کوم څه چې الله حرام کړی دي دا نه ټولو چې ځان نه ساتي نو دا ځان تباه کوي نو دا څه او د یو بل مالونه چې په حرامو طریقو سره خوري نو دا ځان ته نقصان رسوي کله قومي خزانه مال خوري په غلطو طریقو سره هم ځان تباه کوي کله دفتر مال خوري سرکاري هم ځان تباه کوي او کله چا یو فرد مال خوري نو دا سره ځان تباه کوي په حرامي طریقو سره نو دا بیا اخلاقی قتل مراد شو نو جسمانی قتل پر الفاظو کے راضی اور دا اخلاقی قتل پر الفاظو کے راضی خو غور مانا دا چی یو بل ممڑ کوئے لیکن دا حقیقی مانا اور دا بلا مجازی مانا دا چی اخلاقی قتل واہو خو امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے دا نوم کڑے ولا تقتلوا انفسكم مولنا يوم اللرا ان الله كان بكم رحيما بشك الله دے پتا زبان دے مہربانا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او چاچو کو دے کارونو لا یوکار چاچو کو دا کارونو چدا پر کے منا وکړه او دوان پدا سے حال کی چی زیادی کون کیو و ظلمن پدا سے حال کی چی ظلم کون کیو
فسوف نصليه نارا فزر دا چې موږ به داخل کو هغه راوړو جهنم ته به داخل وکان ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله باندې آسانو الله تعالی کار آسان ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم کتاسو ځان ساتو د ټولو هغه ګناهونو نه چې مانا کړی شوی تاسو لاغینا نو نکفر عنکم سیئاتکم موږ به کوس تاسو نه هغه ګناهونه ستاسو الله وی هغه بدل توبه او چې وبخم نو مستوت الاخلاص شي اولی شي وندخلكم مدخلا كريما او موږ داخل کو تاسو لرا زید داخلي دلوتا کریما چاہا زید آرام دی کرامت کسرت خیر تو او کریم دا کرامت ندی چاہا دیر دا خیر زی وئی کرامت والا زی وئی یعنی آرام والا زی وئی نعمتون والا زی وئی چاہا جنت دی کبائر گناہون لکن دی چاہا اللہ وی دا دوی گناہون رمضان ساتھ کبائرون نوار گناہون بدل تذروبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما درین نخی بیان کری لکبائر گناہون یوان خدا بیان کری دا چی کبیرہ اغل گناہ توئی چی مرتکبو دا حالی گناہ تا نسبت سزا شوی لکا قتل شو اللہ فرمائی ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا چاچے قتل کو قصدا نداغ سزا سر جہنم دے نو نسبت سزا شو قاتل ندا کبیر گناہ دوئے مانا خدا بیان کرے چی کبیر گناہ اگر گناہ توئی چی مرتکب داغے دا پارا اللہ تعالی حد مقرر کری حد سزا والا اللہ مقرر کری لکہ زنا شو اللہ داغے دا پارا سزا مقرر کری دا الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ زناکار سڑی زناکار خضر چاہا غیر شادی شدئی اور زنا میں ثابت شی پسلور گواہان سرا مسدوری ہوا اور جو شادی شدئی نو رسول اللہ وی رجمی کے دا سزا اللہ و اللہ رسول دا مقرر کرے دا بے تحد ہوئی چاہ اللہ و اللہ رسول کم سزا مقرر غلط پارا سزا مقرر کرے دا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غلاگر سڑیو غلاگر خزین اللہ سنہ کٹ دارنگی نور سزاگانی اللہ و اللہ رسول مقرر کری دی شرابی در پار شراب اس کے لتیا دیوئی اور چاہ پائے اور پار نامری زنانہ باندی تحمت لگو ناغد پار زان لسزانا حد قذف چاہا اتیا دوری دی فجلدوهم 80 جلدہ اتیا دوری وقت دا طول سزاگانی دا بسوق وقتی دا اسلامی حکومت وقتی اور چطر سوق اور اسلامی حکومت نہیں پا قرآن ماندی بعمل نہیں منچہ دا حکومت خبر ہوگی پا بازی خان کو پیریان مرشی وی دا سیاسی خبری سیاست چه اسلامی نہیں نو پا قرآن والے والے عمل نہیں تو پوئی کے کنا پوئی اور سیاست دا اسلام ہے صدا سیاست دا اسلام دا بار نلے
مذهب جدا دی او سیاست جدا دی. دا دا هغه چا خبره ده چې څوک د خدای پاک خدای مکمل نه ګڼي او اسلامي نظام مکمل نه مني. دا خلکو خبره سیاست په د اسلام مطابق کوو، د اسلام مطابق په هدایت د سیاست حاصلو، او دارنګه موږ په د قرآن مطابق کوو، هدایت په حاصلو د قرآن. الله وی پټول دین کې داخل شي، یہ ټول دین کې داخله کې سیاست په د اسلام مطابق، حکومت په د اسلام مطابق، عدالت په د اسلام مطابق چلے، اور نظام معیشت په د اسلام مطابق چلے، سودی نظام باندې چلے چې پټول دین کې داخلي. او هغه چا مرګتیا وکړي چې څوک د الله د دین مطابق ژوند تیروي، انفرادي او اجتماعي، هغه چا مرګتیا وکړي. نو دا بنیادی خبره ده. نو غلام سره کبیره ګناه ده، حد ولا مقرر دی، زنا کبیره ګناه ده. او دریم ګناه کبیره هغه ګناه ته وایي چې دا مرتکب ته نسبت د لعنت شي، نسبت د لعنت شي. لکه څوک چې حق پټوي نو الله تعالی بارک فرمایي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله. دی باندې الله لعنت کوي چې څوک حق پټوي. ويلعنهم اللاعنون، او لعنت کوي په دې باندې لعنت وي، یعنی فرشتي او انسانان ورته خیری کوي. الله د خپل رحمت ته الله لعنت مراد ده. نو دا کبایر ګناهونه دي. ابن حجر مکی دا کبایر ګناهونه پسې تتبع کړی دا، تلاشي کړی دی او د دې د شمیرلو کوشش کړی دی. نو هغه یو کتاب په دې باندې لیکلی دی، الزواجر من اقتراف الكبائر. باندې کې لیکلي چې دوی ګناهونه 467 ګناهونه دي، کبائر 467 دوی ګناهونه لیکلي بلاشي نو 467 پورې جمع کړي. او نور باندې کې دې چې دا نه پاتې شي نور. خو په دغه کبایرو کې بیا و تباکل ګناهونه دي، تباکل السبع الموبقات چې پاره کې اول نمبر شرک دی او سحر وغیرہ دی، قتل دی، چې دا تباکل ګناهونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا ځان نه تذکرہ کړو. الله وایي کله ګناهونه پرې خورل او د دې لوی ګناهونو ځان بچ کړو. نو ورته ګناهونه پر تاسو وبخښم، خپل فضل پر توبه هم. خدای لوی ګناهونو نه خلاصېږي تر څو چې توبه نه ایستلې. ورو ګناهونو نه خلاصې توبه، لوی ګناه نه نشي خلاصېږي تر څو پورې توبه نه ایستلې او هغه پرېږدي نه. نو لوی ګناهونه ډېر شي دي. یو دا هغه خلکو مرګتیا ونده چې هغه سودی نظام چلی او مرګتیا شو، نام لوی ګناه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مشى مع ظالم وهو يقوله وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. چې څوک ظالم پسې رواني، ظالم پسې چې د خدای نظام په ځای باندې د غیر الله نظام چي او دا په مرګتیا کې یو دې کوي چې ظالم نو د اسلام نه ووت. سزا یې ذکر کړه که ذکر یې نه کړه، نام کبیره ګناه چې د اسلام نه ووت، دا نه سزا او ډېر لوی سزا و. نو دا لوی ګناه نن مسلمانان ودري او په باندې روان دي او د الله او د الله د رسول د نافرمانو مرګتیا کوي او دا غي په نتیجه کې اسلامي نظام د الله په ځمکه نه رسي.
سودی نظام چلیږي، د بې حیايۍ نظام چلیږي، د اوریانۍ نظام چلیږي، د الله او الله د رسول نه د بغاوت نظام چلیږي. نو دا لویه ګناه ده، دا وړه ګناه نه ده. الله وایي رښتینو سره ملګري شئ او موږ د دروغجنو سره ملګري کېږو. هغه راته ډېر دروغ وایي او بیا سبا ده چې ګورو نو هغه ټول دروغ ثابتېږي ورپسې او موږ ورپسې روان. لویه ګناه ده. بهرحال الله وایي دې پسې مه ځئ. ان تجتنبوا کبائر، که تاسو اجتناب وکړو د لویو ګناهونو نه، تنهون عنه، چې تاسو منع کړی شوي یې د هغې نه، نو نکفر عنکم سیئاتکم، نو موږ به لرې کړو ستاسو نه واړه ګناهونه ستاسو، وندخلکم مدخلا کریما، او موږ به داخل کړو تاسو ځای د داخلېدلو عزتمند ته، چې آرام والا وي او عزت والا وي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. د دې شان نزول ده د دې آیت کتاب التفسیر بخاری کې نقل شوی دی چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې ام المؤمنین هغه وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی چې دی هغه غزاګانې کوي او موږ ښځې غزاګانې نشو کولی، او سړی چې دی هغه پوره میراث اخلي او موږ ته نیم میراث ملاویږي. کاش چې موږ سړي وي نو ښه به وي. الله دا آیت راوړي چې دا سړی او ښځه دا زه جوړوم، نو بس زه چې څوک سړی جوړ کړم هغه د پانې خوشحاله شي، څوک ښځه جوړه کړم هغه د پانې خوشحاله شي. او دا تمنا مه کوئ، دا تمنا مه کوئ. ولا تتمنوا، او تاسو آرزو مه کوئ ما دا هغه څه فضل الله به بعضکم، چې فضیلت ورکړی دی الله پاک په هغې سره بعضې ستاسو ته، علی بعض په بعضو باندې. لکه سړي ته غوړوالی ورکړی په ښځه باندې، الله وایي چې په یو څیز کې زه یو له غوړوالی ورکړم، نو د هغې تمنا تاسو مه کوئ په بل باندې غوره کړم. لکه الله فرمایي وللرجال علیهن درجه، د سړو لپاره په ښځو باندې درجه ده او مرتبه ده، چې هغه مرتبه د مشرۍ دا په کور کې مشران او ښځه به کشره وي او بغیر د مشر نه خو نظام نه چلېږي. دوه تنه چې وي نو رسول الله وایي یو پکې امیر مقرر کړي، بغیر دې نه خو نظام د کور نه چلېږي. نو سړی الله مشر کړی دی او دا مشري داسې شی نه دی چې سړی مشر کړی دی نو ګنې دا ښځه سپکه ده نو ځکه یې دا کشره کړې ده، او دا سړی هوښیار دی نو ځکه یې مشر کړی دی. نه، دا خو خدمت دی. مشري څه دی؟ خدمت دی. دا سړی به ټوله ورځ مزدوري کوي، ګټي به روړي به او دې ښځې له به تیاره ډوډۍ ورکوي. او په سړو کې الله تعالی بعضې مشران کې او بعضې کشران کې لکه ابوبکر یې مشر کړو او باقي ټول صحابه یې کشران کړو، امیر پرې الله هغه مقرر کړو. داسې خو کېږي. نو داسې د نورو سړو سپکاوی نه دی چې ابوبکر امیر شو او نور صحابه څه شو، هغې رعیت شو، نو دا کې نه سپکاوی. دا د انتظامي امورو یو خادم وي، انتظامي امورو یو خادم وي، نو دا سپکوالی نه دی. الله وایي تاسو په دې باندې ځان ته سپکې مه وایئ. او دارنګې یو سړي ته زه غوړوالی ورکړم په بل څه نعمت سره، نو تاسو د هغې آرزو مه کوئ چې یاره دا دې زه دې داسې وي د دې سړي په شان داسې مه کوئ. ولا تتمنوا، او آرزو مه کوئ تاسو ما د هغه څه فضل الله به چې غوړوالی ورکړی وي الله پاک په هغې سره بعضکم بعضې ستاسو ته علی بعض په بعضې باندې. للرجال نصیب مما اکتسبوا، شته د سړو لپاره برخه د وجې د هغه عمل نه چې دوی کړي. وللنساء نصیب، او
اوشته د خلو د پارا برخه مما دا عملنا اکتسبنا چې دی کړي مطلب دا په عمل کې د اوسړي په برابر څومره عمل چې هغه خزانه او کسړي د وی کو دا پورا اجر موکو عمل کې برابر نو کوواله ما یو ته ورغړي په بل باندې نو د دې تمنا مکوي او پاتې شو عمل برابر نو الله ته په عمل سره ځان نږدې کوي واسأل الله من فضله سوال کوي د الله نه د فضل د الله دا سوال چې الله په ما فضل کوي په ما رحم کوي بچا باندې الله فضل کړي دا سوال خدای په ما دا فضل کوي فضل ته نه وړ او فضل څنګه وړ بل عمل وړ په عمل سره وړ ان الله كان بكل شيء عليما बेशक अल्लाह ने बाहर यो सिस बातें पूरी की या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए हर कसानो ला ताकुलू आमनू ईमान रावले ला ताकुलू अमवालकुम मुखरता सोमारुन यौमल बैनकुम पपन नसके बिल बातिल बहराम तरीके सरा इल्ला तकून तिजारतम मगर दा चीवी तिजारत अतराज मिनकुम دوجه در زامنده نا ستاسو نا دوجه در زامنده ستاسو ولا تقتلوا انفسكم اموت یو بلرا ان الله كان بكم رحيما बेशक Allah दे पता सुबांदे मेहरबाना ومن يفعل ذلك اوجاچو को दाकार عدوانن پدا سے حال کی چیز زیادی کون کیو وظلمن او ظلم کون کیو فسوف نسلیه نارا فزردا چی منگا داخل کدلر اورتا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے داکار پا اللہ باندے آسان ان تجتنبو او کتا سزانو ساتو کبائر ما تنہونا دلولو اغل گناہونا چتا سمنکڑی شوی دانینا نکفرانکم سیئاتکم ولربکم استاسونا استاسوارنا وندخلکم مدخلا کریما او من بداخل کتا سو زید داخل دلوتا کریما چاہ زید آرام بئی ولا تتمنوا او آرزو مکویتا سو ما دہا سیزو فضل اللہ جواروالی ورکڑی اللہ پاک بھی باغی سرا بعضکم بعض استاسو تعالی بعضن پا بعض باندی للرجال نصیبون شتید سرود پارا برخا مما دا عملنا اکتسبو جدی کری وللنسائی وشتید زنانو دا پارا نصیبون برخا مما دا عملنا اکتسبنا جدی کری وی واسأل اللہ من فضل ووارد اللہنا من فضله فضل دا اللہ ان اللہ کان بكل شيء عليما बेशक अल्लाह ने बाहरियों से बांधे कोयलों की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन